د پیاز خوړلو سره روزانه انسان ته کمې فایدې میلاویږي. د ټولو ناول کچري د انسان په وجود کې د بوډاوالي ولا ګونځوي کم ته چورین کلویل شي هغه ختموي، ځکه چې په دې کې انټي اکسیډنټ دی او د انټي اکسیډنټ کار دا هم دی چې د انسان په وجود کې د کینسر سیلونه هم ختموي. دوه فایدې دا دي چې په پیاز کې فایبر دی چې د انسان د هضمې لپاره بهتر دی. په معده کې هغه جراثیم کوم چې موږ د فایده راکوي هغه لپاره هم بهتر دی. درېمه فایده دا ده چې په پیاز کې منګنیز دی چې دا زموږ د هډوکو لپاره ډیر بهتر سیز دی. څلورمه فایده دا ده چې په پیاز کې داسې قوت موجود دی چې دا د بکټریا او د وایرس خلاف زموږ په وجود کې جګړه کوي او زموږ صحت بچوي. پنځمه فایده دا ده چې په وجود کې غوړوالی کموي، بلډ پریشر کموي او د زړه بیمارو خطر هم کموي. شپږمه فایده دا ده چې په پیاز کې کورسټین دی چې دا پړسوب هم کموي او د جوړونو هغه بیماری کم ته چې ارترایټس ویل شي په کې هم کموالی راولي.